په هرو 40 ساعتو کې د 360 کسانو د پښتورګو ناکامېدلو درملنه پیلېږي. کله چې یو څوک په دغه ناروغۍ باندې اخته وي نو هغوی باید د خپل فشار په منظم ساتلو کې هڅه وکړي تر څو فشار یې لوړ او یا کم ښکته نه شي. پښتورګي نورې دندې هم لري چې د وینې فشار کنټرولولو کې مرسته کوي. بدن ته اشاره یا سیګنل ورکوي تر څو د وینې سره رنګي حجرات جوړ کړي. ټول هغه خلک چې د پښتورګو ناروغي لري نو هغه یې دغه وروستۍ مرحلې ته نه رسېږي او د پښتورګو د ناکامۍ سبب یې نه ګرځي، خو که چېرته د دغې ناروغۍ تداوي په خپل وخت سره وشي. سلامونه، احترامات او نیکې هیلې. ګرانو دوستانو، لکه څرنګه چې تاسې پوهیږئ چې موږ درته معلوماتي خپرونې وړاندې کوو، معلوماتي ویډیوګانې درته برابروو. نو نن مو بیا هم درته یو صحي موضوع راغستې ده. په دې در سره خبرې کوو ګرانو دوستانو چې هغه موضوع د پښتورګو د ناروغۍ ده، چې د پښتورګو اوږدمهالې ناروغۍ اساسات او د دغې په اړه هغه مهم ټکي دا مو درته چمتو کړي دي، در سره یې شریکوو. نو هیله ده چې خپرونه را سره تر پایه وګورئ. ګرانو دوستانو، په هرو 2 کسانو کې د یو څخه زیات لویان په امریکا کې د پښتورګو په اوږدمهالې ناروغۍ یا CKD مبتلا دي. د پښتورګو اوږدمهاله ناروغي چې CKD ورته وایي د معایناتو لپاره د وینې او ادرارو مشخصو ازموینو ته اړتیا لري. CKD ناروغي د درملنې وړ ده. هر څومره چې له وخته درملنه وشي غوره ده. ګرانو دوستانو، دغه CKD یا د پښتورګو د اوږدمهاله ناروغي چې کومه ده دا د درملنې وړ ده، خو مهمه خبره دا ده چې څومره ژر د دغې ناروغۍ درملنه وشي دا فایده لري او مفیده ده. دا غوره خبره ده چې ژر تر ژره علاج وشي. زموږ او ستاسې پښتورګي هر یو د کمپیوټر د ماوس په اندازه دی چې ستاسو د بدن وینه په هرو 30 دقیقو کې فلتر کوي. په ډیره سختۍ کار کوي تر څو فاضله مواد، زهرجن او اضافي مایعات د بدن څخه لرې کړي. پښتورګي نورې دندې هم لري چې د وینې فشار کنټرولولو کې مرسته کوي. بدن ته اشاره یا سیګنل ورکوي تر څو د وینې سره رنګي حجرات جوړ کړي. د بدن هډوکو په سالم ساتلو کې مرسته کوي. د بدن کیمیاوي شیان منظم کوي چې دا د بدن لپاره ډیر اړین دي. پښتورګي په سمه توګه فعالیت د بدن روغتیا لپاره ډیر مهم دی. ګرانو دوستانو، د پښتورګو اوږدمهاله ناروغي یا CKD هغه حالت ته وایي چې پښتورګي پکې زیانمن شوي وي او په سمه توګه وینه نه فلتر کوي. له دې امله په بدن کې اضافي او فاضله مایعات پاتې کېږي چې دا د ګڼو روغتیایي ستونزو لکه د زړه ناروغۍ باعث کېږي. د پښتورګو یا CKD پورې اړوند ناروغي په لاندې ډول دي: د وینې د سرو حجراتو کمښت، د انتانونو زیاتوالی، په وینه کې د کلسیمو کمښت او د پوتاشیمو لوړوالی، اشتها نه لرل او کم خوراک کول، خفګان او د ژوند کیفیت راښکته کېدل. د پښتورګو ناروغي د جدیت مختلفې کچې لري. د معمول له مخې د وخت په تېرېدو سره لا خرابېږي. که څه هم درملنه کولی شي د ناروغۍ زیانونه کم کړي، خو CKD د پښتورګو د ناکامۍ او د زړه ناروغي هم پېښولی شي. ګرانو دوستانو، کله چې پښتورګي کار پرېږدي نو د ژوندي پاتې کېدو لپاره د پښتورګو بدلولو په موخه باید عملیات وشي او پښتورګي بدل شي، چې دغې طریقې ته د پښتورګو د ناروغۍ هغه وروستۍ مرحله وایي. ټول هغه خلک چې د پښتورګو ناروغي لري نو هغه یې دغه وروستۍ مرحلې ته نه رسېږي او د پښتورګو د ناکامۍ سبب یې نه ګرځي، خو که چېرته د دغې ناروغۍ تداوي په خپل وخت سره وشي. ګرانو دوستانو، راځئ په دې سره خبرې کوو چې د دغې ناروغۍ نښې نښانې څه دي. هغه څوک چې د پښتورګي ناروغي لري کېدای شي د ناروغۍ احساس ونه کړي او یا نښې پکې راڅرګندې نه شي. یوازینۍ لاره چې پوره ډاډ سره معلومیږي چې تاسې پښتورګي ناروغي لرئ هغه د وینې او ادرارو معاینات دي. دغه معاینات د کرېټینو کچه په وینه کې او په ادرارو کې د پروټین اندازه معلوموي. کله چې یو څوک په دغه ناروغۍ باندې اخته وي نو هغوی باید د خپل فشار په منظم ساتلو کې هڅه وکړي تر څو فشار یې لوړ او یا کم ښکته نه شي.
چې دا باید همیشه کوشش وکړي چې هغه خوراک چې هغه د فشار لپاره مناسب نه دی، د هغې د کمولو یا د پورته تللو لپاره له هغې څخه ډډه وکړي تر څو فشار یې تل نارمل وي. ګرانو دوستانو، دا چې د فشار اندازه د ژوند په ځینو برخو کې فرق کوي، چې اکثره وخت 80/120 دا نارمل دی، خو کله چې عمر زیاتېږي امکان دی ولري چې دغه اندازه ورسره هم لږه څه ناڅه زیاته شي، خو د فشار اندازه باید په هغه اندازې سره وساتو کومه چې ډاکټر تاسو ته ویلي دي. که تاسې د شکر ناروغي لرئ نو د امکان تر حده د شکر سطحه په هغه حالت کې وساتئ چې ستاسو ډاکټر تاسو ته سپارښتنه کړې ده. ګرانو دوستانو، نو د فشار اندازه برابره ساتل او د شکر اندازه برابره ساتل دا نو ډیره زیاته لازمي خبره ده. ځان فعال وساتئ. فزیکي فعالیتونه کولی شي ستاسې د وینې فشار او د شکر سطحه کنټرول کړي. د اړتیا په وخت کې د بدن وزن کم کړئ. د پښتورګو ناروغۍ معاینات په منظم شکل سره ترسره کړئ. که تاسې د پښتورګو ناروغي یا CKD لرئ، د خوراکي توکو متخصص سره وګورئ چې ستاسې د پښتورګو د ښه ساتلو لپاره او د هغې د سالم ساتلو لپاره یو خوراکي پلان ترتیب کړي. د عمر په تېرېدو سره او یا هم د روغتیايي حالت بدلېدو سره د خوراکي توکو خوړلو پلان کیدی شي بدلون ومومي. خپل درمل د هدایت مطابق وکاروئ او له خپل ډاکټر څخه د وینې فشار د درملو په اړه پوښتنه وکړئ. ګرانو دوستانو، د پښتورګو ناروغي په امریکا متحده ایالاتو کې د مړینې لوی لامل بلل کېږي. د اټکل په اساس په امریکا متحده ایالاتو کې 15.5 میلیونه خلک د پښتورګو په ناروغۍ اخته دي او ډېر خلک یې بې تشخیصه پاتې دي. تر 40% پورې خلک نه پوهېږي چې دوی د پښتورګو فعالیت په جدي ډول کم او د پښتورګو ناروغۍ څخه بې خبره دي. په هر 40 ساعتو کې د 360 کسانو د پښتورګو ناکامېدلو درملنه پیلېږي. د امریکا متحده ایالاتو کې شکر او د وینې لوړ فشار د پښتورګو د ناکامېدو لوی لامل شمیرل کېږي. یعنې په هرو 3 پیښو کې 2 د شکر او د وینې د لوړ فشار له امله دي. ګرانو دوستانو، لکه څنګه چې مو واورېدل چې اکثره د پښتورګو ناروغي د لوړ فشار او یا هم د شکر له امله وي. نو تل کوشش وکړئ ګرانو دوستانو چې تر هر څه لومړی خپل صحت ته ډېره زیاته پاملرنه وکړئ. وخت په وخت خپل ډاکټر ته لاړ شئ، خپل معاینات په مکمله توګه ترسره کړئ او د خپل شکر او فشار چې هغه نن سبا ډېر عام دی او ډېر خلک په دغه ناروغۍ باندې اخته دي، نو کوشش وکړئ چې په دغه برخه کې خپله تداوي وخت په وخت سره وکړئ تر څو د هغه ناروغیو چې له دې وروسته پېښېدونکي دي، یعنې کله چې ستاسې شکر او فشار ناروغي حد ته ورسېږي نو امکان دی ولري چې تاسې ته د پښتورګو ناروغي هم پیدا شي او دا نو بیا د دې اخري حد بیا دا دی چې ستاسې پښتورګي باید دربدل شي. نو ګرانو دوستانو، ما مخکې مې یادونه وکړه چې تل هڅه وکړئ چې خپل ډاکټر سره مشورې وکړئ، په وخت باندې لاړ شئ او خپل معاینات ترسره کړئ تر څو د کومې جدي ستونزې سره مخ نه شئ او که په کومې ناروغۍ مبتلا هم یاست نو که چیرې مخکې تر مخکې درملنه شروع شي دا به بهتره خبره وي. نو ګرانو دوستانو، دا هغه معلومات وو چې موږ درته د پښتورګو د ناروغۍ په اړه راټول کړي وو او له تاسو سره مو شریک کړل. نو تر بیا چې د یو نوي موضوع سره درته حاضرېږو، تر هغې درنه اجازت غواړو. د الله په امان.